نن که څه هم ډېر دروند ټکی دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دي، خو ګیلمن پښتین یعنې هغه زمونږ په منځ کې نشته دی او سبا به سهار د پېښور په لار باندې بیا د پېښور نه تر بنو پورې بیا تر وزیرستان د ټوبې پره چې څومره ولسونه دي، څومره د تحریک ملګري دي په هر ځای کې دي، دا ټول راووځئ. خپل کلي ته به یې ډېر په درناوي، ډېر په احترام، ډېر په لویي سره رسوو. د ګیلمن ورور را سره ولاړ دی په دې ټول اعمالو کې. یقینا د ورور په صفت د ټول ورځې شپې دلته تېرولې موږ ورسره وو. هر څومره چې ممکنه وه کوششونه وشول، خو د تقدیر مخته د ظالم جابر دوار هغه ځای ته موږ بیخي د ده علاج وشي بېوسه شولو د تقدیر مخته. انشاءالله چې د ګیلمن مبارزه به پاتې کېږي نه او په لکونو ځوانان به نور ګیلمن جوړېږي. زه بحثیت ګیلمن یو ملګری زما تر ټولو نږدې ملګری و. په دې تحریک کې تر ده نږدې ملګری زما څوک نه و، او بیا تر ټولو فرمان بردار ملګری و. یو عظیم ژوند یې تېر که، یو غیرتي ژوند یې تېر که، یو ننګیالی ژوند یې تېر که. په ټول تاریخ کې به د ده ارمانونه، د ده مبارزه مونږ ورکولو ته ور نه کړو. ګیلمن کیدای شي جسماني نه وي موجود، خو د ګیلمن د مزاحمت روحیه به دا به زمونږ د ټولو په زړونو کې او په اعمالو کې ژوندی وي. محترمو، سهار ته هم اوس چونکې دوی پوسټمارټم هم کېږي، تر سهاره پورې وخت لګي چې پوسټمارټم یې کېږي. دغه ملګري چې کوم ذمه دار دي د تحریک، هغه د وار وي چې په کومو سیمو سبا د دغې عظیم انسان، د دغې عظیم پښتون افغان ملت یو اتل شهید مونږ په کومه لار ځو. د تحریک ټول ملګري به سره د خپلو ګاډیانو راوځي او موږ به ورسره ځو، او عام اولسونه به هم ډېر په درناوي سره موږ ورسره ځو. نو خدای پاک دې دا عظیمه مرتبه د ده قبوله کړي او خدای دې موږ ټول ته په هغو افکارو، په هغې کردار عمل را نصیب کړي کوم چې ګیلمن کړی دی. البته د ده کورنۍ غړي هم ولاړ دي